ننګرهار والي شاه محمود میخیل د زمري په لومړی لغمان ولایت کې مسؤلینو په رسمي بلنیاد ولایت کې د څپاندې 10 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د شاهي کانال پروژې د پیل کېدو په مراسمو کې ګډون وکړ. په یادو مراسمو کې ننګرهار او لغمان والیانو د ولسمشر ستر سلاکار او د مالی وزیر محمد همایون قیومي، د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي، د لوړو زده کړو وزیر عبدالتواب بالاکرزی، د اوبو او برېښنا وزیر محمد ګل حلیمي، د ترانسپورټ معین امام محمد ویریماچ او د لغمان ولایت د ولسونو استازو، مخورو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی. د یاد کانال د چارو د پیل کېدو بنسټ ډبرې وړاندې په لغمان ولایت مقام کې جوړې شوې غونډې ته ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وینا پر مهال د یادې پروژې په پیل کېدو خوښي وښوده او د لغمان ادارې او ټول ولس ته یې مبارکي ورکړه. هغه زیاته کړه په ننګرهار کې آبادي د لغمان او لغمان کې آبادي د ننګرهار خلکو لپاره ښه دي او له مرکزي ادارې مننه وکړه چې په وروستیو کې ختیځ کې په ځانګړي ډول ننګرهار ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. او لکه مخکې چې تاسې ویلي چې د لغمان کې 98% بودجه مصرف شوې ده، نو دغه 15 میاشتې کې چې زه ننګرهار ته راغلی تقریبا د 10 میلیارډو په حدود کې پروژې به موږ هلته شروع کړي دي او زیات هڅې کوي چې دا نوې پیسې دي، نوې پیسې نه دي، هماغه زړې پیسې موجودې وي خو چا ته استفاده نه کوي. اما اوس په سلګونو پروژې په هر ولایت باندې شروع شوي دي او کارونه هلته روان دي. یوازې په 2 میلیارډه نوې پیسې چې جلال آباد کې ولېږدې د بعضې مشخصو پروژو لپاره د قصر جوړول، د غازي امان الله خان د مقبرې یا د پاچا خان یا 150 میلیونه ونې د یې په پوهنتون کې د ننګرهار د جنکو لپاره جوړول، ځکه هغه پوهنتون ستاسې دی. دلته آبادي هلته آبادي ده، چې هلته آبادي کېږي دلته آبادي ده او زموږ ټوله مشرقي سیمه او ټول افغانستان ټول داسې سپاره یو دی. نو زه بیا وزیرستان ته مننه کوم، خپل شخصي لحاظ باندې چې کوم وخت زه ننګرهار ته راغلی یم، هر یو په خپل وس پورې کومک کړی دی، مرسته یې کړې ده، کوشش کړی دی چې خپل مشکل په خپله حل کړي. ځکه بعضې وخت کې ټول کار د ولسیابان نه شي کولی، رئیس یې نه شي کولی چې موږ په خپله حل کړو، په خپلو ادارو کې د خپلو ولسونو سره. او کله داسې ټوکه م کوم دغه 15 میاشتو کې جلال آباد کې مولوي صاحب ما ته ټلیفون دی کړی نو ورته ما سره روان دی، ځکه په خپله مشکل وزارتونو سره په خپله حل کوو، په خپلو ادارو کې په خپله حل کوو او دا ډېره زیاته مهمه ده. نو زه بیا هم ستاسې مننه کوم لغمان محترم والي صاحب نه، ټولو مشرانو، قومي مشرانو، علماء کرامو، ځوانانو ته چې وخت هم راکړم دعوت کړم دلته راغلم. لغمان والي محمد اسف ننګ د وینا پر مهال ویل د پروژه د څو لسیزو راپدې خوا د لغمان د ولسونو ارمانو او نن رسما د افغانستان د کابینې د یو شمېر وزیرانو په شتون کې د پرانیستې مراسم ترسره شول. هغه د جلالتمآب جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني او د کابینې له وزیرانو څخه مننه وکړه چې د دې پروژې د منظورولو په برخه کې د لغمان له ولایتي ادارې سره همکاري کړې. د یو شمېر نورو ویناوالو وروسته د ولسمشر ستر سلاکار او د مالی وزیر همایون قیومي وویل نن د ویاړ ځای دی چې د شاهي کانال پروژې د پرانیستې په موخه لغمان ولایت ته سفر کړی او زیاته کړه شاهي کانال پروژه د لغمان میشتو ولسونو لپاره یوه مهمه او حیاتي پروژه ده چې په شروع کېدو سره به لغمان میشتو ولسونو ته د کار ترڅنګ ګڼې نورې اسانتیاوې رامنځته شي. واقعا اگر پروژه‌ای که می‌بینید در قسمت عیار کردن آب، در قسمت مدیریت آب در چند سال گذشته بوده، پروژه‌هایی بوده که ما سالها باز وقتا درها این قند بردن مثلا شما پروژه سلمان چقدر وقت گذشته بود؟ چند سال بود که از وقت دولتخان شروع شده بود، لیکن سالها بود هر کسی می‌آمد میگفت این چند وقت کار بسته قصد دارالخان نمیشه. ده حال اضافه داره 15 سال شده اون یک بارم بود در افغانستان آمد، اما تعداد زیاد جوانهای ما اولادهای کنه ما شما در زیر درختار در یا در سرمای سخت یا در گرمای سوزان زیر درختار مکتب بسنت گرفتن و مکتب امروز شاهدی از هستیم و کمک جلالتمآب والي صاحب کریمی 6000 مکتبی که جلالتمآب رئیس جمهور شروع کرد سراسر افغانستان واقعا تکمیل اساسی همیشه که پروژه کانال شاهی صحبت میکنیم یک پروژه شهر کابل باشه، پروژه بند شاهپور 55 سال از صحبت میکنیم، اما بند خداوند یک ماباد انشاءالله ابتدای زندگی ابتدای شد. یعنی اساس از این که
جناب رئیس جمهور اما وعده که به تمام ملت افغانستان کرد که در حد پروژه‌های اساسی، پروژه‌های زیربنایی، پروژه‌هایی که در شکل زندگی مردم تسکین ایجاد می‌کنند شروع می‌کنند و پروژه‌ای که در رست کانال شاهی هم شما شنیدید مثل هغه زیاته کړه په پام کې ده چې په ټولو ولایتونو کې تر 300 لوی او کوچني د اوبو بندونو پروژې پیل شي او په وینا یې ولسمشر هڅه کوي چې د افغانستان اوبه مهار کړي چې ښه بېلګه یې نن د شاهي کانال د پروژې پرانیسته ده.